السلام علیکم ګرانو هیوادوالو خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست نن زموږ درس دی لو پاسي کمپوزي د پاسي کمپوزي په باره کې یو درس مې مخکې هم جوړ کړی دی تاسو کولی شئ چې لاړ شئ د چینل پلی لیست او هلته وګورئ فرنچ ټینسز په نامه یو پلی لیست دی هلته ټولې زمانې کتلی شئ او نن بیا هم زموږ درس دی پاسي کمپوزي یعنې د پاسي کمپوزي په باره کې خبرې کوو پاسي کمپوزي چې شی دی څه وخت کله استعمالیږي او څنګه پکې جمله جوړولی شو د ټولو په باره کې نن خبرې کوو پاسي کمپوزي یعنی تیر زمانه موږ چې غواړو په تیر حالت کې خبرې وکړو بیا پاسي کمپوزي استعمالو هر کله چې غواړو په پاسي کمپوزي کې یو جمله جوړ کړو نو اتر او avoir دلته د کومکي فعل په شکل اخیستل کیږي لکه هر کله غواړي په پاسي کمپوزي کې یو جمله جوړ کړي له دې فرمول څخه کار اخلي لومړی سبجیکټ یا ضمیر اخلي هغې نه وروسته د هماغې سبجیکټ او یا ضمیر اړوند مربوط avoir être د دواړو څخه یو کومکي فعل په صفت په حال جاري کې اخلي ورپسې د فعل دویم حالت اخلي ورپسې کمپلیمون یعنی کمپلیمنت اخلي هغه څه چې مثلا جمله بشپړه کوي اوس جملې پکې جوړوم چې تاسو ورباندې صحیح پوه شئ دلته مونږ وویل چې پاسي کمپوزي کې د جملې جوړولو لپاره کومکي فعل اتر او avoir دواړه اخلو کله اتر اخلو کله avoir خو اصلي خبره دلته ده چې اتر کله اخلو او avoir کله اخلو اتر په هغه وخت کې اخلو کله چې فعل پرونومینال یا موومون وي او avoir په هغه وخت کې اخیستل کیږي چې مثلا انفینیټي فعل وي یعنی نه د موومون فعل وي او نه پرونومینال وي موومون یعنی حرکتي فعل یعنی حرکتي فعل که چیرې فعل حرکتي وي نو اتر ورسره اخلي او که چیرې فعل حرکتي نه وي نو avoir اخلي په دې درس کې یوازې او یوازې د avoir په باره کې خبرې کوو چې په لو پاسي کمپوزي کې چې جمله جوړو avoir کومکي فعل په صفت ورسره استعمالو او په راتلونکي درس کې به د اتر په باره کې ویډیو جوړوم یعنی په دې درس کې یوازې avoir تشریح کوم چې پاسي کمپوزي کې د فعل څخه مخکې avoir څنګه اخلي او په راتلونکي ویډیو کې د اتر تشریح کوم چې اتر څنګه استعمالوي اوس راځه چې مثالونه پکې جوړ کړو J'ai appris le français en 10 mois. J'ai appris le français en 10 mois. ما په فرانسوي یو لس میاشتو کې زده کړه یا زده کړی دی J'ai وګوره جو سبجیکټ شو ضمیر شو ای avoir شو appris د apprendre دویم حالت شو le français فرانسوي en 10 mois په لسو میاشتو کې هر کله چې غواړئ یعنی le français en 10 mois دا کمپلیمنت شو یعنی د جملې تکمیل کوونکی شو اوس په دغه وخت کې وګورئ j'ai appris le français en 10 mois داسې نشي ویلی چې j'apprends په حال جاري کې راځي یعنې زه یادوم j'ai appris معنا ما یاد کړی دی همداسې هر ورب ژو لپاره ورسره ای اخلي avoir ورپسې دویم حالت اخلي ورپسې کمپلیمون هر جملې لپاره همداسې Tu as appris le français en 10 mois. Tu as appris le français en 10 mois. تا په لس میاشتو کې فرانسوي زده کړی دی tu مثلا تو avoir appris زده کړی دی د apprendre دویم حالت چو همداسې ټولو ضمیرونو لپاره Il a appris le français en 10 mois. هغې نارینه لپاره فرانسوي په لس میاشتو کې زده کړی دی Elle a appris le français en 10 mois. هغه ښځې فرانسوي په لس میاشتو کې زده کړی دی On a appris le français en 10 mois. موږ په لس میاشتو کې فرانسوي زده کړی Nous avons appris le français en 10 mois. موږ په لسو میاشتو کې فرانسوي زده کړی دی په دغه حالت کې ګوره نو معنا موږ avons معنا د avoir فعل په حالت جاري حالت یعنی کومکي فعل شو نو لپاره appris معنا زده کړی دی د apprendre دویم حالت شو le français فرانسوي en 10 mois په لسو میاشتو کې Vous avez appris le français en 10 mois. تاسو فرانسوي په لس میاشتو کې زده کړی دی
وګوره vous avez تاسو vous معنا تاسو avez appris معنا زده کړی دی le français فرانسوي en 10 mois په 10 میاشتو کې په دغه وخت کې appris هم د apprendre دویم حالت دی vous avez تاسو vous avez appris تاسو کړی دی هر کله چې تاسو په یو جمله کې داسې ووینئ چې لومړی سبجیکټ راغلی وي او سبجیکټ څخه وروسته avoir راغلی وي او avoir څخه وروسته چې راغلی وي د فعل دویم حالت راغلی نو په دغه وخت کې پوه شئ چې دا جمله په تیره زمانه یا په پاسې کمپوزي کې دی il یا elle جمع لپاره ils ont appris le français en 10 mois هغوی فرانسوي په 10 میاشتو کې زده کړه نارینو لپاره او ښځو لپاره ils ont appris le français en 10 mois هغوی په 10 میاشتو کې فرانسوي زده کړه په دغه وخت کې il د نارینو جمع دی او elle د ښځینو جمع دی نو appris زده کړه صحیح شو اوس راځئ یو بل مثال هم تشریح کړو چې ورباندې صحیح پوه شئ j'ai oublié ma clé à la maison ما خپله کلي په کور کې هیر کړی دی j'ai oublié ma clé à la maison je subject شو et avoir شو oublié معنا هیر کړی دی د oublié ورب دویم حالت شو ما زما کلي على ميزون په کور کې دا کمپلیمو شو همداسې ټولو لومړی ضمیر راخلي ورپسې avoir په حالت جاري کې کومکی فعل اخلي ورپسې د فعل دویم حالت اخلي صحیح شو tu as oublié ta clé à la maison tu as oublié ta clé à la maison tu as oublié ta clé à la maison تا خپله کلي په کور کې هیر کړی دی یعنی کلي دې په کور کې هیر کړی il a oublié sa clé à la maison il a oublié sa clé à la maison il a oublié sa clé à la maison هغه خپله کلي په کور کې هیر کړی دی elle a oublié sa clé à la maison elle a oublié sa clé à la maison elle a oublié sa clé à la maison هغه ښځه خپله کلي په کور کې هیر کړی دی همداسې ټولو جملو لپاره مثلا nous avons oublié notre clé à la maison nous avons oublié notre clé à la maison nous avons oublié notre clé à la maison موږ خپله کلي په کور کې هیر کړی دی vous avez oublié votre clé à la maison vous avez oublié votre clé à la maison vous avez oublié votre clé à la maison تاسو خپله کلي په کور کې هیر کړی دی ils ont oublié leur clé à la maison ils ont oublié leur clé à la maison هغوی خپله کلي په کور کې هیر کړی دی یا ils ont oublié leur clé à la maison ils ont oublié leur clé à la maison ils ont oublié leur clé à la maison هغو ښځو خپله کلي په کور کې هیر کړی دی دا زموږ درس و چې لو پاسې کمپوزي کې لو پاسې کمپوزي کې هغه برخه چې مثلا هلته کومکی فعل او هغه اخیستل کیږي او راتلونکي ویډیو کې به دې په باره کې خبرې کوو چې پاسې کمپوزي کې کومو فعلونو سره اتخ اخیستل کیږي صحیح شو کومو فعلونو سره کومکی فعل اتخ اخیستل کیږي دا یو ډیره مهمه موضوع ده ډیر خلک په همدې کې دغه کیږي ګډوډیږي وایي په کومو فعلونو سره موږ اواغ واخلو او کومو فعلونو سره اتخ واخلو اواغ هغه فعلونو سره اخلي چې عموما فعلونه وي خو لیکن دلته به دوه قسمه فعلونه دي چې هغه سره اتخ اخیستل کیږي لکه موومو فعلونه حرکتي فعلونه او خونمینال فعلونو سره اتخ اخیستل کیږي نور ټولو سره او هغه اخیستل کیږي ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي چینل سبسکرایب کړئ چې هر کله یو ویډیو شیر کړو تاسو ته ورسیږي